السلام علیکم ملګرو. اصل کې اثر د مافی باره کې د زبردست او د خپل بیان جاری کړو او بل د بشرا ویجی بنګاله د اډیلا جیل ته ولې لاړه او څه منتقل شله او بل د عامه فعال پاکستان کې یو ځل بیا هم ګرانې ولی او د ګرانې د دریو ټاپک سره خبرې کو دا ویډیو ګورو مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړئ. د ټول مخکې د بشرا بیبي باندې خبرې کو. د بشرا بیبي د اډیلا جیل ته ولې منتقل شله هغه او درخواست جمع کړي بشرا بیبي چې ما باندې کم دي جیل غتلې د اغل د ماویشي بنګاله ته هیڅ خبره نه او دغه درخواست بالکل منظور شل حسابات های کورټ کې نو هغه بشرا بیبي د اډیلا جیل ته بیرته منتقل شل الته لاړه. په بشرا بیبي د عمران خان سره یو ولد د عمران خان ډېر مات نه کو. عمران خان ځکه چې د بشرا بیبي زنانه ده هغه د یو کړه د عمران خان سره ډیلی ونه کړو. د بشرا بیبي د عمران خان سره داسې ولاړه په دې سختو په دغه کې چې ته معلومیږي د عمران خان سره په هر سخته کې اودرېدې شي بشرا بیبي. تاسو کتلې وي نواز شریف شلو شهباز شریف شلو ډیل کوي چې بیمارانی په هسپتال ته زموږ دا باندې کوي موږ پلاني ملک هغه هسپتال ته زو هغه هسپتال ته زو تاسو به ډیر کتلې وي او د بشرا بیبي ډیل نه کوي. تاسو هم کتله او ناغ خپل درخواست په خپل جمع کړی ما د کم دي چې ما جیل غتلې ما د اغل ته ویسي په نیګل دي ما ویشي نو دغه بشرا بیبي په دې باندې اغل ته لاړه په درخواست په خپل جمع کړو. او بل خبر ده اسد کې اثر مافي باره کې تاسو کوي ته مافي غواړي او کنه اسد کې اثر خو دا خبره کړن ټي جی اس پی چې د کراسپرس کړو چې د مافي باره کې اسد کې اثر نه چې بار بار تاسو نه کول ته د مافي غواړي او کنه غواړي اسد کې اثر په دې میدان ډیر اپ دې په کولو ځان په غلې کړو خو ناخیر هم دا خبره ته وکړه زه د موږ پښتانه د خپل پلار نه هم معافي نه غواړو مطلب چې موږ معافي نه غواړو. ناسه کې اثر دا پښتانه داسې لفظ کوي کنه اوس به ډېر هم کتلې وي موږ د خپل پلار هم معافي نه غواړو. اصل کې اثر هم دا خبره وکړه تا نو خارزاري حوصله بل د امي فعال پاکستان ته هم څورج پس تاسو په د امي فعال پاکستان د قرضه ور کړی دا اوس به امي فعال ګرانی پاکستان کې راولي او ځلې به او دې ګرانی ته اوس به ټینګ شي ځکه دا ګرانی به ډېر زیات ډېر اوچته ګرانی به وي نه هر شی به ګرانی امي فعال ځکه چې د قرضه هم خلاصول غواړي هر شي باندې اوس ټیکسونه لګي دا شی په دې ریټ باندې ګرځي دا امي فعال خو هدا سور مل دا ویډیو تاسو سره شریک کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک کړئ او موږ د فیسبوک پیج هم فالو کړئ او سبسکرایب چې یوټیوب باندې ګورو ویډیو یوټیوب چینل سره ډیره مهرباني. والسلام.